السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د ایمان او د عقیدې ورونو، اختر مو مبارک. پاک الله نه دعا کوم چې زمونږ او ستاسو اطاعتونه، عبادتونه او دعاوې قبول او مقبول وګرځوي. اختر مو مبارک. راځئ چې ستاسو د میسیجونو او ستاسو د فیسبوک او د ټویټر او د واتساپ میسیجونو په متعلق تاسو ته ځواب درکړم. تاسو نه یو نړۍ مننه. پروردګار مو خوشحاله، آباده او سوکاله لره. رښتیا هم ستاسو میسیجونه ماته نور هم انرژي او قوت راکوي چې زه نور هم ستاسو لپاره او د اسلامي افغانستان لپاره مبارزه وکړم. پروردګار دې تاسو ته ټول اجر عظیم درکړي. ستاسو میسیجونو نه یو نړۍ مننه. او بیا هم مننه. څه شی نه لرم چې تاسو ته ډالۍ کم، فقط دومره تاسو ته وایم چې د زړه له کومې راباندې ګران یاست او تاسو سره مینه لرم. پروردګار دې پاک الله دې مونږ او تاسو ټول په یو اسلامي نظام ونازوي. پروردګار دې په افغانستان کې یو اسلامي نظام راوړي چې په کوم اسلامي نظام لاندې مونږ ټول د صلح، امن او د ورورولۍ په فضا کې ژوند وکړو. اجازه راکړئ چې د دې مبارکې ورځ په مناسبت د اختر مبارکي نه وروسته د امرالله صالح د کابل د ادارې اول مرستیال، د ریاست جمهوری اول مرستیال چې نن کوم ویډیو یې نشر کړ، د هغې په متعلق یو څه ووایم. دوی په خپل ویډیو کې وویلې چې طالبان چې کوم اعلامیه خپره کړی، په دې اعلامیه کې افغان ولس ته د دښمن خطاب کړی. نه خیر جناب صالح، داسې نه ده. طالبانو سره ټول افغان ملت ولاړ ده. طالبانو نه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت حمایت کوي. طالبانو نه ټول افغانان حمایت کوي. طالبانو نه پښتنو، تاجک، هزاره، ترکمن او داسې نور قومونه چې په افغانستان کې میشته دي، دوی ټول د طالبانو د اسلامي نظام نه او د دې ستر اسلامي تحریک نه حمایت کوي. د تاسو وینا د طالبانو د اعلامیې په متعلق هلته چې کوم ذکر شوی، طالبانو د دشمن خطاب فقط د کابل اداره او جاسوسانو ته یې کړی. طالبانو افغان ملت ته هیڅکله هم د دشمن خطاب نه ده کړی. طالبان افغانان دي او د افغانان بچیان دي او د افغانانو په کورونو کې اوسیږي. طالبان نه د امریکا نه راغلي او نه د واشنگټن نه راغلي. طالبان په خپل خاوره کې د خپل اسلامي ارزښتونو نه دفاع کوي. تاسو ولید چې ستاسو بادار په خپل اقرار کوي چې طالبان د افغانستان حقیقت یو داسې تحریک او داسې نظام ده چې هیڅ څوک ترې انکار نشي کولی. تاسو ولید چې واشنگټن پوسټ او نیویارک ټایمز او د تاسو نور ټایمونه وایي چې طالبانو سره نور بهرني ځواکونه جنگ نسی کولی. تاسو دا جګړه بایلودلی. د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت د طالبانو سره ده. نو هیله مو محترمه تاسو نه دا ده چې د ادب او د اخلاق خبرې وکړئ. تاسو اعلامیه مه تحریفوئ او خلکو ته درواغ مه وایئ. د افغانستان میډیا هغه چې په اسلامي ارزښتونو باور لري، پر خدای او قرآن باور لري او پر ورځ د آخرت باور لري، غوښتنه مو دا ده چې خپل بېطرفي اختیار کړي.
اعلامیه مه تحریفوئ، ځکه د یو اصیل او رښتینی ژورنالیست او د یو اصیل افغان دنده دا ده په ژورنالیزم کې چې دوی بېطرفه پاتې شي او خپل نظر بېطرفانه څرګند کړي. بل عرض مې دا ده محترم امرالله صالح، تاسو داسې خبرې مه کوئ کوم چې د افغان ملت وځوروي. تاسو افغانان وژلي، په زرګونو افغانان مو په زندانونو کې اچولي. راځئ د انعطاف نه کار واخلئ او ودرېږئ. تاریخ به د تاسو سرنوشت همداسې کی کوم تاریخ چې د ببرک او کارمل او شاه شجاع سو. د افغان مسلمان او مجاهد ملت ته دروغ مه وایئ. ستاسو په تحریفولو، په دروغجنو تبلیغاتو د مسلمان ملت او مجاهد ته معلومه ده. ستاسو تبلیغات هیڅکله به ځای وانخلي. د طالبانو تحریک نن د افغانستان په جامعه کې کور په کور وجود لري. افغانان دي چې طالبان دي، تاسو افغانان او طالبان مشترک دي. دغه طالبان د افغانانو زامن دي چې د خپل د خاورې د ازادۍ نه دفاع کوي. نن ورځ اختر و، همدومره ویډیو به ښیي. پاک الله مو خوشحاله، آباده او سوکاله لره. یو ځل بیا ستاسو اختر مبارک. په اختر مبارکۍ کې داسې پیام ښه نه و، خو ضروري و چې د دغې سړي ځواب مې ورکول، ځکه دا ستر اعلامیه یې تحریف کړي وو په خپل خبرو کې. نو ما وغوښتل چې د دې تحریف ځواب ورکړم. الله مو خوشحاله لره، اختر مو مبارک. اختر مبارک د ټولو هغه بندیانو نه چې اوس په پلچرخي یا په بګرام یا د افغانستان په نورو زندانونو کې دي. تاسو ته یو نړۍ اختر مبارک. تاسو وی دا ستاسو قوت او ستاسو طاقت وو چې امریکا مذاکرې ته حاضر سو. دا ستاسو طاقت ده. انشاءالله سبا به یو اسلامي نظام افغانستان کې راځي. پاک الله مونږ او تاسو ټول په اسلامي نظام ونازوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اختر مو مبارک.